هماغه ورور بله پوښتنه کوي که چیرې د جمعې د لمانځه ناوخته وي او د سنتو کولو لپاره وخت نه وي، کله چې د جمعې لمونځ خلاص سي ټوله 10 رکعته سنت کیږي او که کم کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا. محترمه دا مسله موږ مخکې هم ویلې ده په دغه ځای کې دا یوازې هغه دغه دوه کتابه یعنی په 3 کتابه کې راځي، خو دغه دوه کتابه د شامی ملا صاحب دي. په مینة الخالق باري رایک دوم ټکي اصول درویشتمه صفحه کې وایي او برج مختار 511 صفحه کې هغه د راولاریږي، هغه په جلد اول کې وایي او یو حقانیه هغه په دوم ټک 590 صفحه کې وایي د جمعې سنت د نور 4 رکعاتو سنت د ماپښین چې پاتې سي سنت چې ماش تر وخت تیر شي بس قضا دی، بیا د سنتو قضا نشته. لیکن خو د ماپښین د سنتو قضا د خدای رسول راوړی ده، هغه د منځو وروسته 2 رکعاته کړی دي، وروسته 4 په پای کې کړی دي. نو چې دا سول د جمعې په منځ کې نه دراغلی، نو چې نه دراغلی دا خو جلا حدیث وایي، حدیث نشته. لیکن موږ وایي هغه حدیث دلیل دی د جمعې سره څه فرق دی، نور خو ماپښین او جمعه یو فرق نشته. خالد د جمعې لمونځ هغه پر هغه ټیم دی، پر هغه وخت دی، خالد 4 رکعاته په 2 رکعاته سو، د 2 رکعاته پر ځای خطبه ودرېدل، بس دا سو نور هغه لمونځ دی. ما چې دا سنت یې بالا بوسو چې د خدای رسول د ماپښین تر لمانځه وروسته 2 رکعاته کول او د ماخستن دغه د جمعې تر لمانځه وروسته هغه په مسجد کې چې کولای 4 کول، کور ته 2 کول. زموږ امامان راولا سوله دا وویل چې یا په پای کې بارش پړ دي سره جمع به کو، ځکه په حدیثو کې 4 حدیثونه راشي، هغه په فضایلو کې چې وي، په مستحباتو کې وي. زموږ قاعده دا ده او اصل مو دا دی چې دا باید سره جمع شي، یعنی په دواړو عمل وشي. نو ګران محترمینو دا فرق نه لري، بس د ماپښین د جمعې سنتو د ماپښین 4 رکعاته فرق نه لري. که د سړي صفات سو جمع ولاړه او بس د دې پرېږدي په پای کې دی کوي. په پای کې بیا کله کوي افضل دا دی چې د جمعې 6 رکعاته سنت یې وکړل، 4 به تر 6 ماړي. اول چې فرض د جمعې لمونځ خلاص 2 به کوي، بیا به پسې 4 کوي. دا د جمعې وروسته دي، وروسته 4 چاړول دغه په پای کې کوي. خو کې پر بل ترتیب هم وکړه. خپل شیخ الاسلام مفتي محمد تقی عثماني صاحب په فتاوی عثماني کې وایي چې دا بل ترجم جایز دي، خو افضل دغه طریقه ده. باري رایک دوم ټکي اصول د 10 صفحه او مجموع الانفس جلد اول 210 صفحه او دغه رقم هغه در المنتقى جلد اول 211 صفحه، مراقي الفلاح 455 صفحه، عائشه تاتاوي پر مراقي الفلاح جلد اول 455 صفحه، فتاوی لکنویات 355 صفحه، فقه حنفي في سوق الجديد جلد اول 218 صفحه او نور الازاح هغه 428 صفحه او کبیری 341 صفحه جلد اول دی، فقه اسلامي واجب التهود هم ټکي اصول 350 صفحه ده او تبین العقائد 443 صفحه جلد اول دی او فتاوی هندیه جلد اول 130 صفحه ده او د مختار پرامش د مختار جلد اول 501 نه دغه تبین العقائد خلاص او هندیه او دا نور نه غره د مختار پر نور کتابو هغه بیا بل رقم کړی دي او خو د مختار په 510 صفحه کې دی ویل چې دا ورکی پاتې مفتي په دریم ټک 340 صفحه کې او دا رقم دارو دیوبند په صدرم ټک 350 صفحه کې پریدیا په دریم ټک 340 صفحه کې او فتاوی عثمانیه په جلد اول 455 صفحه کې آسان الفتاوا هغه په دریم ټک 219 صفحه کې نرپاتی قاسمی په دریم ټک 350 صفحه کې امداد الفتاوا په جلد اول 455 صفحه کې او دغه کتابونه ټول د وایي چې راګرځي او هغه افضل ترتیب دی چې ما د ټول د څلور چې پاتې شوی دی د ټول شپږ په پای کې وکي او که مخکې په بین کې وکي هم جایز دی، خو افضل هغه طریقه ده. والله سبحانه